وکي چې الله تعالی دې حفاظت وکي او د الله نه مدد وغواړي. بل حدیث باب ما یقول اذا نزل منزلا. یو سلو څلور او نمبر باب دی چې باب دی په واره دی کې چې کله یو کس یو ځای کې سفر کې روان دی، یو ځای کې دمه کوي، نو کومه دعاګانې او کومه دعا دا وایي. دلته اول نمبر حدیث ته چې عن خولة بنت حکیم رضی الله عنها قالت، خوله بنت حکیم نه روایت رضی الله عنها نه دا وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی د الله پیغمبر فرمای من نزل منزلا ثم قال، څوک چې یو ځای کې پړاو واچي او د راحت دپاره هغه دغه شان ته کینی او بیا دا دعا وکي اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. څومره اسانه ده، یو ځای کې تا من شپه راله، یو ځای کې ته دمه کې او دا الفاظ وي، یو څوک د الله پیغمبر وي اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. معنی دا ده زه پناه غواړم، پناه نیسم د الله تعالی د کلمو مکمل او ټول پورې. د الله صفاتو کلمونه مراد د الله صفاتونه دي او د الله نمونه دي، ټولو د الله نمونه او صفاتونه پورې زه پناه نیسم. من شر ما خلق، د شر د هغې نه چې کومې پیدا کړی دی، کوم مخلوق چې شري دی والله پیدا کړلی د الله د کاملو نمونه او صفاتونو پورې، هغې د برکت حاصلولو پورې الله زه پناه نیسم د دغې نومونو پورې، د هغې شر چې کوم الله پیدا کړی دی. د الله پیغمبر دا کلمه چا ویله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، دغه کس ته به هیڅ یو شی تکلیف ونه رسي تر دې پورې چې دغه ځای نه هغه رخصت شي ولاړ شي. تر دې پورې دغه شان د هیڅ یو قسم شی به ته ضرر ونه رسي، دغه ځای کې چې دمه کوي پړاو اچولی، شپه تېرې ورځ تېرې دا کلمات سره کوي، هیڅ شی به ته ضرر ونه رسي. معنی دا مقصد ده چې هر وخت د الله ذکر پکار دی او د الله ذکر د مؤمن مسلمان لپاره بچاو ده، دغه شان د هر قسم فتنو د شرونو نه دی. او دغه شان د دعاګانې ردم دی. د جاهلیت هغې کوم قسمونه او کوم رواجونه او کومې دعاګانې وي، جاهلیت دور کې به سړی سفر باندې روانو او یو دشته کې به شپه راله یو ځای کې، نو دغې سړي به دا دعا کوله نعوذ بسید هذا الوادي، موږ د دې خوړګۍ او د دې میدان چې کوم هغه مشر پیری دی، مشر پیری موږ هغې پورې پناه نیسو، د الله پورې پناه نیوله او نعوذ بسید هذا الوادي، موږ د دې علاقې چې کوم غټ پیری دی، مشر دی، هغې پورې پناه نیسو. نه، موږ ته شریعت دا وی چې ته یو ځای کې کینی، یو ځای کې تا من شپه راله، یو میدان کې پاتې کېږي، الله ته ځان وسپاره واعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. دا یو حدیث ته ختمیږي. دا بل حدیث په دې باب کې وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال، عبد الله بن عمر روایت دا وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فاقبل الليل، رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې کله به سفر کو او شپه به روانه وه او پوی به وسه ما باندې دا شپه دا به سفر کې راځي او د شپې وخت را روان دی، قال د الله پیغمبر به دا دعا کوله یا ارض ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك واعوذ بالله من شر اسد واسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. دا دعا د الله پیغمبر کوله. معنی دا ده یا ارض ازمکی واورا ربي وربك الله، زما او ستا رب الله دی، اعوذ بالله من شرك، الله پورې پناه نیسم ستا د شر نه، تا کې چې کوم شر دی دغه شان د ځمکه وش کېږي، نور فسادونه د ځمکې په وجه باندې پیدا شي، تا د شر نه الله پورې پناه نیسم. وشر ما فيك، او د هغې شر چې په تا کې کوم موجود دی، کوم شرونه او زر او هغه اذیتونه چې په تا کې دي د هغې نه الله پورې پناه نیسم. وشر ما خلق فيك، او د شر د هغې نه چې په تا کې پیدا کړی شوي دي، کومې ګټې دي، کومې ونې دي، کوم اوچت ځایونه دي، هغې نه سړی رارغړي په خوب کې یا نور وغیره چې تا کې چې الله کوم شرونه پیدا کړي دي د هغې نه هم د الله پورې پناه نیسمه. وشر ما يدب عليك، او د شر د هغې حشرات او حیواناتو نه چې په تا باندې کوم تېرېږي او راتېرېږي او ګرځي په تا باندې.
دا څومره جامع دعا ده. واعوذ بالله من شر اسد واسود او د الله پورې پناه نیسم د شر د زمرینا واسود او د شر د شخص نه کوم انسان ماته ضرر راونه رسي. یا اسود نه مراد ودا په دې مارانو کې یو تک تور ماری چې دا ډېر خطرناک مار دی. دا غي مار چې هغه تک تور دی دا غینم د الله پورې پناه نیسم. ومن الحيه والعقرب او د عام مارانو او د لړمانانو د لړم نه پناه نیسم الله پورې. ومن ساکن البلد او د دې علاقې چې کوم اوسیدونکي دي اما ته شر او ضرر را رسي دا غینم د الله پورې پناه نیسم. ومن والد وما ولد او د شر د ابلیس نه او د شر دغه د ابلیس ته اولاد چې کوم دی پیدا شوی دي دا غینم د الله پورې پناه نیسم. یا والد او ولد نه مراد عام دغه شانته هر هغه شی چې هغه دغه شانته هغه نور دیږي او په خپلم دیږي والد چې پلار دی ولد چې هغه کوم بچی دي عام حیوانات که اصل دي کې فروع دي څومره چې پلاران دي او داغي بچی دي کدا حیواناتو کې دي کدا په جناتو کې دي کدا په انسانانو کې دي دا په حشراتو کې دي ټول د الله پورې پناه نیسم. څومره خسته دعا ده. دا یادول پکار دي نه به تا ته پیرین داخليږي نه به دغه شانسته اولاد کې پیرین داخليږي او نه به تا ته کوم شی ضرر رسي. دا دعاګانې یادول پکار دي. الله دې موږ تاسو ته یاد کړي او الله دې موږ تاسو په صحیح دین باندې روان کړي. وصلی الله علی نبینا محمد.